مولوي یعقوب د امنیتي ځواکونو له لیکو به فاسد کسان لرې کړو. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. سلامونه، ستړي مشئ. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب چې هلمند ولایت کې 215 قلو اردو کې امنیتي سرتیرو ته خبرې کولې، د اوسني نظام پر تقویې ټینګار وکړ. د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د امنیتي ځواکونو څخه به فاسد کسان لرې کړو. نوموړی وایي ځواکونه یې په لوی عزم او ارادې د دې خاورې خدمت کوي. له اوسني نظام څخه پر دفاع د ملي دفاع وزارت سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال دي چې موده مخکې د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي و چې له هیواد څخه د دفاع لپاره دوی د 350,000 کسیز پوځ د جوړولو اراده لري. دا وه زموږ چمتو کړې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ.